السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی د فرانسوي ژبې فعلونه، یعنی le verbe du premier groupe, le verbe du second groupe, le verbe du troisième groupe. یعنی یو فعل څنګه وپیژنو چې کوم یو ګروپ پورې اړه لري. د لومړی ګروپ فعلونه کوم یو دي، د دویم ګروپ فعلونه کوم یو دي او د دریم ګروپ فعلونه کوم یو دي. کله چې یو فعل ووینو دا څنګه معلوم کړو چې دا کوم یو ګروپ پورې اړه لري. دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Les verbes du premier groupe یعنی د لومړی ګروپ فعلونه، هغه فعلونه چې په او اغ باندې ختمیږي هغه په لومړی ګروپ کې راځي. کله چې تاسو یو فعل ووینئ او هغه په او اغ باندې ختمیږي نو هغه د لومړی ګروپ فعل دی. هر کله چې د یو فعل په آخر کې او اغ راغلی وي، یعنی په انګلیش کې چې ورته وایي ER راغلی وي نو هغه د لومړی ګروپ فعل دی او لومړی ګروپ پورې مربوط لري. لکه دلته یو څو دانې تاسو لپاره مثال په توګه مې لیکلي دي. tomber, tomber, tomber په او اغ باندې ختم شوی دی، دا د لومړی ګروپ فعل دی. toucher, toucher, toucher هم په او اغ باندې ختم شوی دی، دا هم د لومړی ګروپ فعل دی. tourner, tourner, tourner څلورم travailler, travailler, travailler پنځم traverser, traverser, traverser شپږم tromper, tromper, tromper اووم trouver, trouver, trouver اتم tuer, tuer, tuer نهم voyager, voyager, voyager لسم voler, voler, voler دا ټول لومړی ګروپ پورې اړه لري ځکه چې په آخر کې او اغ یا ای آر راغلی دی. او همداسې نور فعلونه چې په آخر کې او اغ یا په انګلیش کې ای آر ورته وایي دا راغلی وي نو دا لومړی ګروپ پورې اړه لري. خو لیکن اتونسیون یعنی یو خبرې ته پام وکړئ، الې فعل چې دی دا هم په او اغ باندې ختم شوی دی، خو لیکن دا لومړی ګروپ پورې اړه نه لري ځکه چې دا یو غیر قاعدوي فعل دی. دا دریم ګروپ پورې یا غیر قاعدوي فعلونو پورې اړه لري یا دا په غیر قاعدوي فعلونو کې راځي. aller, aller. le verbe du second groupe یعنی دویم ګروپ فعلونه، هغه فعلونه چې په ای اغ باندې ختمیږي، یعنی په انګلیش کې ورته آی آر وایي، آی آر. هغه فعلونه چې په ای اغ باندې ختمیږي هغه په دویم ګروپ کې راځي. خو لیکن دلته یو خبرې ته پام وکړئ چې ټول هغه فعلونه چې په ای اغ باندې ختمیږي ټول په دویم ګروپ کې نه راځي. ځینې فعلونه دي چې په ای اغ باندې ختمیږي په دریم ګروپ کې راځي، یعنی زیاتره فعلونه چې په ای اغ باندې ختمیږي دویم ګروپ پورې اړه لري او ځینې فعلونه دي چې په ای اغ باندې ختمیږي خو بیا هم دریم ګروپ پورې اړه لري. هغه به وروسته تاسو لپاره تشریح کوم او کوم چې دویم ګروپ پورې اړه لري
یو څو دانې دلته تاسو لپاره مثال په توګه مې لیکلي دي. کوم یو فعلونه چې مې دلته لیکلي دي صرف او صرف دلته تاسو لپاره د دې تلفظ کوم او تاسو په دې پوه شئ چې کوم یو فعل کوم یو ګروپ پورې اړه لري. د دې فعلونو معنا وروسته په ویډیوګانو کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. لومړی finir finir finir. دویم agir agir agir. دریم choisir choisir choisir. څلورم établir établir établir. پنځم accomplir accomplir accomplir. شپږم applaudir applaudir applaudir. اووم unir unir unir. اتم réussir réussir réussir. نهم réunir réunir réunir. لسم saisir saisir saisir. اوس دا ټول فعلونه وګورئ چې آخر کې د ټولو ایغ راغلی دی، یعنی دا ټول فعلونه په ایغ باندې ختم شوي دي. او موږ ویلی دی چې هغه فعلونه چې په ایغ باندې ختمیږي هغه دویم ګروپ پورې اړه لري، خو لیکن ټول نه، ځکه چې ځینې فعلونه دي چې دریم ګروپ پورې اړه لري. les verbes du troisième groupe یعنی د دریم ګروپ فعلونه هغه فعلونه چې په O I R T R O D R O I R باندې ختمیږي دا ټول دریم ګروپ پورې اړه لري. ټول هغه فعلونه چې O I R T R O D R O I R باندې ختمیږي دا دریم ګروپ پورې اړه لري. په دویم ګروپ کې موږ وویل چې هغه فعلونه چې په ای اغ باندې ختمیږي هغه دویم ګروپ پورې اړه لري، خو لیکن ځینې فعلونه دي چې په ای اغ باندې ختمیږي خو لیکن هغه بیا هم دریم ګروپ پورې اړه لري، لکه partir 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 venir 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 sortir sortir sortir. دا درې فعلونه اوس وګوره دا په ای اغ باندې ختمیږي خو بیا هم دا دریم ګروپ پورې اړه لري. دویم هغه فعلونه چې په دی اغ او باندې ختمیږي دا هم دریم ګروپ پورې اړه لري، لکه attendre 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 apprendre 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 vendre vendre vendre. دا درې فعلونه وګوره دا په دی اغ او باندې ختمیږي دریم ګروپ پورې اړه لري. همداسې نور فعلونه چې دی اغ او باندې ختمیږي دا دریم ګروپ پورې اړه لري. دریم هغه فعلونه چې دی اغ او باندې ختمیږي دا هم دریم ګروپ پورې اړه لري، لکه mettre 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 omettre omettre omettre. دا دواړه تی اغ او باندې ختم شوي دي نو دې له خاطره دریم ګروپ پورې اړه لري. که چیرې داسې نور فعلونه هم وي چې تی اغ او باندې ختم شي نو هغه هم دریم ګروپ پورې اړه لري. څلورم او ای اغ هغه فعلونه چې په او ای اغ باندې ختمیږي هغه هم دریم ګروپ پورې اړه لري، لکه avoir 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 vouloir vouloir vouloir. دا دواړه فعلونه چې دي په او ای اغ باندې ختم شوي دي نو دې له خاطره په دریم ګروپ کې راځي. او که چیرې داسې نور فعلونه هم وي چې
او ایغ باندې ختم شوی وي نو هغه هم دریم ګروپ پورې اړه لري. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم یو مشکل لرئ، کوم یو پوښتنه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه.